پیغمبر علیه السلام لره یو زنانه رااله د جوهینه قبیله چې رااله بیا د بید ډیره معافي د دې په نس باندې کشنی و له حرامو سه د دې واده نه ولو خاوند یې نه و یعنی مطلب بیلاری یې بولې بدکاري یې بولې غلطکاري یې بولې هر څه چې بولې له هغې څه د هغه بدکارۍ څه د دې بچی چې دی هغه په نس ولو نو دا پیغمبر علیه السلام لره راله چې یا رسول الله لما خو داسې یو غلطي سوې ده داسې یو بد کار راڅه سوی دی یو ډېر لوی خیانت راڅخه سوی دی یا رسول الله پر ما باندې حد جاری که چې څه الله فرمایي څه رسول فرمایي څه قرآن فرمایي زه هغه ته تیاره یم د دنیا خواري وړلی سم د دنیا عیبونه وړلی سم د دنیا پیغورونه وړلی سم د آخرت عذاب نه سم وړلی یا رسول الله زه تا لره راغلی یم پر ما چې د قرآن څه امر جوړیږي څه حکم جوړیږي ستا د خوا کم امر و حکم یې زه هغه ته پر دواړو سترګو په نیمه شپه تیاره یم پیغمبر علیه السلام د دې د خاندان د دې د کورنۍ د دې چې کوم مطلب کورو د هغه څخه څوک راوغوښتي چې د دې ولی جوړېدی یا بابا راواخله یا مشر ورور راواخله هر څوک چې و پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ته به داسې وکې دا خور یا لور یا هر څه چې ده دا خو یو غلطي سوې ده یو غلط کار سوی دی اوس د دې زنانې په نس کې بیا د بید ډېر معافي عزیزانو دا د مسلم شریف حدیث دی داسې زه ډېر کوشش کوم چې زه تورې څه داسې ووایم چې سبا زما او ستا خور یا زما او ستا لور یا زما او ستا کوروالا یا زموږ تی مور دا بیان اوري د پښیمانۍ سبب جوړ نسی هغه د شرمندګۍ سبب جوړ نسی زه تر ډېره حده پورې دغه کوشش کوم پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې دا خو زنانه ده د دې څه داسې یو غلط کار سوی دی غلط عمل سوی دی ته به داسې وکړې دا زنانه به کور ته بوځې نو به ښه انداز باندې دا زنانه چې د هغه وپالې خیال به یې وساتې فکر به یې وکړې چې کله د دې زنانې بچی کشنی پیدا سو بیا به ما لره راسي خیر دغه چې کوم قریب ولو هغه هم دغسې وکړلو دغه زنانې د ځان سره بوته د خپله خور یا هر څه چې وه یا لور چې وه نو وخت تېرېدی بیا بچی یې پیدا سولو بچی چې پیدا سولو زنانه هغسې پر خپله خبره ولاړه ده چې له ما غلط کار سوی دی له ما ګناه سوې ده زه پښیمانه یم زه شرمنده یم خو بس زه غواړم چې د الله رب العزت کم امر دی کم حکم دی په دنیا کې هغه زه پر ځان باندې ویسمه د آخرت د عذاب تاب نه لرم نو اوس عجیبه خبره خدا ده په دې کې بیخي ډېرې خبرې دي په دې حدیث کې یو خو دغه د دې چې کم قریب رالی هغه دا نه دي کړي چې راولاړ سو وروره توپک یې راخستی وي د هغه وخت تور و غش یې راخستی وای دا خپله خور لور چې دغه یې وژلی وای دا کار یې نه دی کړی ولې نه دی کړی هغه وجه دا د عاجزانو په موږ کې داسې څوک شته چې هغه د ګناه نه یې کړی نسته و اشنو چې زه دی پر ګناه باندې وژنمه زه دی پر ګناه وژنمه نو چې بیا زما د ګناه ځای رالی ما به څوک وژني که ته دا وایې چې یا زنانه ده کمزورې ده زموږ د بدنامۍ سبب دی زموږ د قوم د بدنامۍ سبب دی اشنو خو معنا دا سو و تا ته دا قوم تر الله ډېر در نږدې دی و تا ته دا قوم تر محمد رسول الله ډېر در نږدې دی د الله او د رسول د پیغوره نه بیریږي د الله او د رسول د ناراضګۍ نه بیریږي خالص په قوم کې دغه یوه خبره راغله چې قوم به څه وایي نو چې کله زما او ستا په مزاج کې دا خبره راغله چې قوم به څه وایي دا مې نه وویل چې الله او رسول به څه ووایي ما او تا به دا خپل ایمان څه کوو خپل ایمان مې د لاسه ورکړی دی ایمان نه لرو ما چې په مؤمنانو مسلمانانو کې وسیږو ځانونه پر مسلمانان تاوانه کړي دا زموږ ته د دنیا زموږ ته ژوند ډېره لویه بنیادي خبره ده که نه ده هر سړی په خپل چوکاټ کې ګناهګاره دی زه د مسجد په چوکاټ کې ګناهګاره یم ځکه زه په مسجد کې اوسېږم ته د دوکانو د کورو د دفترو د پلانې دا معنا نه ده چې یوه پاکه پیروزه ده بل چې دی هغه ګناهګاره دی اوس دې زنانې ته خپل قریبه څه نه وویلې بس د الله رسول څه فرمایلی دی ټیک ته صحیح ده خبره خلاصه ده هیڅ مشکل په دې کې نسته و ما او تا ته و مؤمن و مسلمان ته باید چې تر ټولو نږدې د الله او د رسول خبره سي الله ناراضه ما او تا ناراضه
الله رب العزت راځي ما او تا راځي، لیکن ما او تا د قبیلې وو، د قوم وو، د محلي وو، د قریبان وو، د تربرو د خبرو ځغلو، بیا راولاړ شو یو دی عمل وکړه چې هغه زما او ستا د جهنم د سبب وګرځي. صحیح سلو. نو دې سړي د خپلې خور ولور ته هېڅ هم نه وویل. نو چې کله بچی مچی پیدا سلو، بیا دا زنانه خپل قریب راوستله. چې راوستله بل حدیث کې بیا راځي چې دغه کشنۍ خو نو ډېر کشنۍ ولو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تی ولاړ سئ چې کله دغه کشنۍ غټ سو د خپل خوراک سو بیا به مجلس سره کوو. اوس په دې ځای کې د پیغمبر علیه السلام یو ډېر لوی حکمت دا هم دی چې دا زنانه ولاړه بیا دې نه راځي، ورسه توبه وباسه، الله به معافي درته وکړي. ورسه ولاړه څه توبه وباسه، الله به معافي درته وکړي. ګوره د محمد رسول الله جب شان ولو، یواره په یوه بانه بیا په بله بانه. ګوره د الله رسول بیا دا اختیار نه درلودی چې د الله رب العزت حکم راغلی دی د سنګسار و د حد و د بل هغه نبي رسول نشو ماتولی. دا د نبي رسول اختیار نه و. هغه چې تر ما خبره راورسېده زه د الله خبره د الله امر بیا در پښو نسم لاندې کولی. ته په خپل اپس کې سره وبخښئ، خپلې مسلې سره خلاصې کوي، بس بیا ما ته ضرورت نه پیښېږي. هغه اولنۍ چې په مدینه شریفه کې چا غلا کړی و لاس یې کاټ شو. پیغمبر صلی مبارک داسې ژاړي، داسې تر سترګو اوښکې بهیږي. یو صحابي پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله پر څه ژاړې؟ ولې یاره ګوره دا زما امتي دی، لاس یې کاټ شو، په تاسو کې دونه څوک نه و چې ما په یې سره کړې وای. ځه ټیک ده پروا نه دی، زما د کور غلا دې کړې ده، زما د دوکان غلا دې کړې ده، ماف کړی به م وایي. دا څه خبره وه چې خبره تر لاس ورسېده؟ لاس مور کاټ کوي. ګوره د لاس د کاټېدو زه اختیار نه لرم چې لاس مور کاټوه. یو وخت دا چې یو غلا وسوله، یو مسله رااله، بیا صحابه کرام په خپلو کې سره وکتل چې راسئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ور سپارش به وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سپارش راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه که زما لور فاطمې غلا وکړه لا بیا زه لاس ورپرې کوم، ځکه زه د الله پابنده یم، د الله د حکم د قرآن پابنده یم. هم په خپلو اپس کې ورسې سره وبخښئ، پروا نه لري. نو یې وویل په تاسو کې دونه څوک نه و چې دا یې سره بخښلي وای، دا یې سره راضي کړی وای، د دې جرګه ورکړې وای. نو خو چې تر ما راورسېده خبره دا سوه. موږ څه چم کوو؟ زموږ تر ټولو لوی تاوان دا دی، زه ځان ته پاک وایم، بزرګ وایم، ولی الله وایم، د زما سماشوا چې هر څوک دی هغه ګناهګاره دي. دا زموږ ډېر لوی تاوان دی. دا به زه د ځانه باسم که به ما کیې، او تاسو هم د ځانه وباسئ که به ته یې کیې. صحیح ده. یو سړی په دې نه خطابوي چې یاره زه ژره لرم، دا بل ژر قیلی نو کافر دی، هغه به دوزخ لره ځي. صوفي به دوزخ لره ولاړ سي، هغه ژر قیلی به الله رب العزت جنت لره بوځي. داسې مسلمانانو چې کافران جنت لره ولاړو، کلمه الله ور نصیب کا، وایي مسلمان ته الله د کفر کلمه ور نصیب کا. بیا نو معلومه دا سوه اختیار د چا دی؟ د الله دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا بل حدیث کې راځي دا یې واستول چې دا کشنۍ څه د خوراک سي، بیا یې راول. اوس بیا څوک پالي؟ ولاړو 2 کاله بعد هر څو بعد بیا راغلی، بیا کشنۍ په لاس کې خپله ډوډۍ وله، ډوډۍ موډۍ چې د هغه خوړله. نو معنا دا سوله چې یعنې کشنۍ اوس د خپل خوراک دی. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل ټیک ده، صحیح ده، بالکل. چا زنانه راله نو فامر بها نبی الله صلی الله علیه فشدت علیها ثيابها. بیا دا زنانه داسې کړله پر دې باندې څه کپړې مپړې مطلب واچولې چې ګزاره سي یا بل سي بل، نو دې به ستر و، بیا ادبي و، بې پردګي به نه پکې راځي. دا یې وکړلو. بیا دغه علما فرمایي دغه ترتیب هم دی چې څه کډۍ وکاږي، په کډۍ کې ودرېږي، نو د زنانې به ډېره بې پردګي چې دغه نه کېږي. نارینه دپاره دا خبره نه ده چې په کډۍ کې ودرېږي، کې ودروي د اسانۍ دپاره بیا بله خبره ده. په دې ځای کې بیا پیغمبر صلی مبارک دغه ورسره وکړو، هغه کپړې مپړې ورباندې واچولې. نو ثم امر بها فرجمت. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وسه رجم کوي، مطلب سنگسار کوي. ثم صلى عليها. اوس مړه سوله، ډبرې مبرې ورسره سولې. نو چې مړه سوله نو بیا به غسل و کفن مفن شی بار څه سوي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنازې لمانځه ته ودرېدی. چې ودرېدی نو فقال له عمر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر فاروق وایي تصلي عليها یا رسول الله، دا څه کوي؟ یو بدکاره ښځه ده، بې لارې ښځه ده، بد عمله ښځه ته د جنازې لمونځ ورکوي؟ خوا د سنګسار سوله، نو په چش کې سنګسار سوله. د الله رسول ورته وفرمیل، حضرت عمر فاروق ورته وقد زنت، بدکاري یې کړې ده، بې لارې یې کړې ده، ته د جنازې لمونځ ورکوي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قال لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اهل المدینه لوسعتهم. د الله رسول وفرمیل ویلې دې زنانې داسې توبه ایستلې ده،
داسې په حق په سچ په اخلاص توبه ایستلې ده که د دې توبه د مدینې شریف یا د ښار ید هر څوک چې دی 80 کسانو پر 80 ګناهګارانو تقسیم کې الله به د 80 سره کسان چې دی هغه وبخشي د دې توبه چې ورباندې تقسیم کې داسې په اخلاص توبه ایستلې ده. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل. تر دې نو لوی نظرانه چیرې د لوی قرباني چیرې د چې یو سړی د الله و امر ته خپل ځان کښېږدي چې الله تا څه فرمایلي زه حاضر یم. څونه لوی قرباني یې وکړه دې زنانې چې خپل ځان یې د الله و حکم ته کښېږدی خپله غاړه ورته کښېښوله د چا پیغور ته نه دي کتلې د چا وشکنځا و بدنامۍ و هېڅ شي ته نه دي کتلې هغه الله یې مد نظر ولو او الله بیا دغونه مقام هم ورکوي. بېلاري ځینې وسوله بیا په هغه بېلاري کې دا مړه هم سوله سنګسار هم سوله او بیا محمد رسول الله جنازه ورکوي. محمد رسول الله چې چاته جنازه ورکړي بیا څه پکې وایي الله رب العزت په هغه ونه بخښي. بیا د دې خپله دی توبه وه د الله رسول فرمایي پر 80 ګناهګارانو تقسیم کوي. 80 صحیح شو.